السلام علیکم. په دې ویډیو کې زه غواړم تاسو ته یو دوه د خطي معادلو مثالونه نور هم وړاندې کړم. یو له هغو په غیر خطي شکل باندې لیکل شوې یو خطي معادله ده او بله هم په خطي شکل لیکل شوې ده لیکن کسرونه پکې شامل دي. دا ویډیوګانې زه د خاص غوښتنو په اساس باندې جوړوم او خپروم، نو د کوم د پیچیدګي له ډېرې اسانه نه تر ډېرې سخته یا له ډېرې سختې نه تر ډېره اسانه توګه داسې په خاص آرډر یا په خاص تدریجي ډول باندې نه وړاندې کوم، نو هیله ده چې د ګټې وړ مو وګرځي. که چیرې داسې یوه معادله ولرو په شکل د 2 پر x جمع 3 مساوي کیږي له 5 پر x سره، نو دا معادله کې به د x قیمت موږ څنګه پیدا کوو؟ لومړی باید دې معادلې ته متوجه شو چې دا په خطي شکل باندې نه ده لیکل شوی، ځکه په ښي طرف کې هم ګوره x په مخرج کې ده، په چپ طرف کې هم x په مخرج کې. نو دې لپاره چې حل یې کړو لومړی باید په خطي شکل باندې ولیکو. په خطي شکل یې په څو قسمو اړولی شو. یو دا ده چې دواړه طرفه مثال د دې معادلې معکوس کې، خو موږ به هغه طریقه نه استفاده کوو، موږ به د طرفین وسطین طریقه استفاده کوو. یو عملیه د طرفین وسطین ورته وایي د چپ طرف مخرج د ښي طرف په صورت کې ضربیږي، لیکل کیږي په دې ډول باندې چې 5 ضرب x جمع 3 ګوره 5 ضرب x جمع 3 بیا د چپ طرف صورت د ښي طرف مخرج کې ضربیږي، دې سره مساوي لیکل کیږي، مساوي کیږي له 2 ضرب x سره. نو اوس 5 که چیرې په دې قوس کې ضرب شي اوبه لرو چې 5x جمع 15 مساوي کیږي له 2x سره. اوس موږ ګوره دواړو طرفونه موږ 15 منفي کولی شو چې موږ به ولرو دا 15 به له دې 15 سره خلاص شي، 5x مساوي کیږي له 2x منفي 15 سره. اوس دواړو طرفونه 2x منفي کولی شو چې ولرو 5x منفي 2x مساوي شي له منفي 15 سره. نو 15 نه 2 لاړ شي 3 پاتې کیږي، 3x مساوي کیږي له منفي 15 سره. د دې لپاره x باید مساوي شي له منفي 15 سره، یا دواړه طرفه که چیرې په 3 باندې تقسیم کړو. دلته دا د اولې معادلې حل شو. دویمه معادله موږ ته په دې ډول راکړل شوې ده چې هغه ده د y پر 4 جمع 1 مساوي کیږي له 2y پر 3 سره. اوس د دې معادلې د حل لپاره ګوره موږ که چیرې هغه رقم مستقیم طرفین وسطین نه کار نشو اخیستلی، ځکه چې په دې دلته په چپ طرف کې موږ 2 ټرمونه لرو، یو د مجموعې په حالت کې ده ورسره او یو کسر ده او ښی طرف هم هغه پوره کسر ده. نو دا هم د یو کسر په شکل باندې ولیکو. نو که چیرې دې دواړو ته مخرج مشترک 4 ونیسو، په صورت کې به راشي 4 تقسیم په 4 یو کیږي، 1 ضرب y جمع 4 تقسیم په یو کیږي، د دې مخرج هم یو ګوره فرض کوو که نه، او دا هم یو 4 تقسیم په 4 کیږي، 4 ضرب 4 مساوي کیږي له 2y پر 3 سره. اوس ګوره دا کسر دې حالت ته راغی، دا معادله دې حالت ته راغله چې طرفین وسطین پرې عملي کولی شو. نو د دې کسر مخرج به راواخلو چې 3 ده، د دې کسر په صورت کې به ضرب کړو چې y جمع 4 ته مساوي کیږي له 4 ضرب 2y سره، چې هغه د دې مخرج او د دې صورت ده. نو دا قوس نه چې خلاص کړو دا به شي 3y جمع 12 مساوي کیږي له 8y سره. اوس به د معادلې دواړو طرفونه به 12 منفي کوو، کله چې او نه 12 نه منفي کوو، بخي د معادلې دواړو طرفونه 3y منفي کوو. نو 3y چې ترې منفي کړو دا 3y بل 3y سره خلاص شي، 12 به پاتې شي، دې طرف ته به ولرو چې 8y منفي 3y مساوي کیږي له 12 سره. ګوره د معادلې مې دا طرف مې دې خوا ولیکه، دا طرف مې هغې خوا ولیکه، نور معادله کې څه تغییر نه ده راوستلی، او دا 3y مې له 3y سره خلاص کړ. اوس نو موږ لرو چې له 8 نه 3 لاړ شي 5 کیږي، 5y مساوي کیږي له 12 سره. نو د دې لپاره y مساوي کیږي له 12 پر 15 سره، دا د y قیمت شو. اوس په دویم قدم کې موږ د یوې تابع باره کې یو سوال حل کوو چې هغه په دې ډول ده چې که چیرې یوه تابع ولرو، ګوره دغه ځای کې اکثره خلک اکثره وخت کله له دغه نوټیشن سره یا له دغه ډول لیکلو سره د تابع شاګردان مخامخ کیږي، دې نه داسې یره کوي، ډېر زر نه ورسره اشنا کیږي، فکر کوي چې دا ډېر یو مغلق شی ده. موږ باید دې ته متوجه شو چې دغه f of x اصل مطلب څه ده، یعنې فنکشن د x. لکه موږ په عادي تابعګانو کې چې داسې لیکو، مثال که چیرې f of x مساوي شي له x مربع منفي 1 سره، دا هماغه معنا لري لکه د هغه کرو یا د هغه خط تابع ده، لکه موږ چې په عادي
نوټیشن کې داسې لیکو چې وای مساوي کیږي له x مربع منفي 1 سره. نو دغه f of x هم چې چیرته لیده د دغه وای د محور معنا ترې اخلئ. اوس د دې د حل لپاره که چیرې موږ ته دا تابع راکړل شوي وي او موږ ته ویل شوي وي چې که چیرې f of x مساوي کیږي له 8 سره نو د کوم x لپاره د داسې سوال د ګوره تابع داسې راکړل شوی ده، بیا راته ویل شوي دي چې د کوم x لپاره دغه تحقق مومي. نو داسې سوال لپاره به موږ ګوره متوجه کیږو چې د f of x په ځای باندې 8 راکړل شوي دي، نو د f of x په ځای به 8 لیکو ځکه چې x مربع منفي 1 د ګوره دا د موږ له f of x سره مساوي کیږي. نو دا به دغه 8 سره مساوي کوو، بیا به ګورو چې د کوم x لپاره دا تحقق مومي. اوس ګوره دواړو طرفو ته یو جمع کوو، نو یو چې دواړو طرفو ته د معادلې جمع کوو نو موږ به ولرو چې x مربع مساوي کیږي دا منفي 1 بل د مثبت 1 سره خلاصي 8 جمع 1 نو وبلرو چې x مربع مساوي کیږي له 9 سره. اوس ګوره د دواړو طرفو کې چیرې جذر واخلو نو موږ به دا مربع بل د جذر سره خلاص شي، x به ولرو چې د 9 جذر څو ده 3 ده، لیکن د 9 جذر تنها 3 نه ده ځکه مثبت 3 هم په خپل نفس کې ضرب چې 9 ورکوي او منفي 3 هم په خپل نفس کې ضرب چې 9 ورکوي. نو یوه ریښه 3 ده او بله هم منفي 3 ده. دا د دې سوال جواب سو. نو موږ ویلی شو چې د منفي 3 او مثبت 3 x لپاره f of x 8 سره مساوي کیږي. بل سوال دا که چیرې ولرو چې f د x وای که چیرې مساوي شي له 4x جمع 3 سره 4x جمع 3 سره f د x مساوي شي، موږ نه غوښتل شوي دي چې وښیئ که چیرې دا حالت وي نو وښیئ چې f دی a جمع 2 باید مساوي شي له 4a جمع 11 سره. دغه تابع راکړل شوې ده، له دې نه موږ باید دغه پیدا کړو. دا به څنګه پیدا کوو؟ ګوره f د دلته لرو، f همدغه f دلته هم ده، په قوس کې دننه x د دلته په قوس کې دننه a جمع 2 لیکلي دي، نو هماغه f به ولیکو، د x په ځای باندې به a جمع 2 ولیکو. نو دلته هم چې د x په ځای باندې a جمع 2 ولیکل خو په ښي طرف کې هم باید د x په ځای باندې a جمع 2 ولیکو که نه، نو د دغه x په ځای باندې به هم a جمع 2 لیکو. 4 به لیکو، 4 خپله په تابع کې راکړل شوي دي، بیا به x جمع 2 کې ضربو a جمع 2 کې وبښئ a جمع 2 کې ګوره a جمع 2 ده که نه، او بیا جمع 3 ده ورسره. نو دې ته ګورو چې 4 په دې قوس کې ضربېږي چې کېږي 4a جمع 8 بیا جمع 3 دلته لرو، نو دا مساوي کېږي له 4a 8 جمع 11. نو ګوره هماغه څه چې له موږ نه غوښتلي وو هماغه شی هم ورته را پیدا که. بل سوال دا موږ ته راکړل شوی ده په دې شکل باندې چې که چیرې وایي داسې یوه تابع ولرو چې f د x مساوي کېږي له x مربع سره، نو موږ نه غوښتل شوي دي چې وښیئ چې f د 3 جمع 4 نه مساوي کېږي له f د 3 جمع f د 4 سره. دغه باید موږ وښیو چې دا نه مساوي کېږي. نو د دې لپاره طبیعي خبره ده موږ باید f د 3 جمع 4 پیدا کړو، بیا د f د 3 پیدا کړو، بیا f د 4 پیدا کړو. څنګه یې پیدا کوو؟ اول f د 3 جمع 4 پیدا کوو. f د 3 جمع 4 لپاره به ګوره 3 جمع 4 د x په ځای دي که نه، نو 3 او 4 چې جمع کې 7 کېږي. نو د دې مطلب دا ده چې د x په ځای باید موږ 7 وضع کړو. نو 7 به د x په ځای وضع کړو، مربع هم خپله په تابع کې راکړل شوې ده، نو دا به مساوي شي له 9 سره ځکه 7 مربع 9 کېږي. اوس به f د 3 وګورو،
د x په ځای باندې ګوره 3 لیکل شوي دي f خپله f ده نو د x په ځای باندې به 3 لیکو او مربع خپله په تابع کې راکړل شوې ده دا به شي 9 اوس د f د 4 باید مونږ هغه کو f خپل راکړل شوی ده د x په ځای باندې 4 راکړل شوي دي نو د x په ځای باندې 4 لیکو 4 مربع مساوي کیږي له 14 سره اوس مونږ دې ته متوجه کیږو چې آیا f د 3 جمع 4 سي هغه 9 څلوېښت ده دا آیا مساوي ده که نه له f د 3 سي هغه 9 ده جمع f د 4 سي هغه 14 ده نو دا طبیعي خبره ده چې دا نه مساوي کیږي نو دلته خط پې راکش کوو او دلته ګورو چې دا 25 کیږي 25 په هیڅ صورت له 9 څلوېښتو سره نه دي مساوي او په اخري کې دې سوال کې داسې موږ ته راکړل شوي دي چې موږ باید په اثبات ورسوو چې f د 3 نه مساوي کیږي له 3 ضرب د f د a سره نو دا هم موږ ګورو ځکه f د 3a ګوره f د موږ کوم په یاد وي دغه تابع وه که نه دغه تابع وه چې x مربع ده نو موږ چک کوو 3a خپله 3a د x په ځای باندې لیکو ټول په توان د 2 کوو نو چې په توان د 2 یې کوو دا به موږ ته راکړي 9a مربع اوس خو دا شو اوس f د a څه شی کیږي f د a مساوي کیږي له a مربع سره ځکه f د x مساوي کیږي له x مربع سره که نه دغه د موږ تابع ده نو موږ ګورو چې آیا f د 3a چې مساوي کیږي له 9a مربع سره چې دا اوس هم وکتل که نه آیا دا مساوي ده که نه ده له 3 ضرب د f د a سره چې هغه څه شی کیږي چې دغه به صرف په 3 کې ضربه 3 ضرب د f د a 3a مربع سره طبیعي خبره ده چې 9a مربع له 3a مربع سره مساوي نه دي دا دواړه مختلف مونومونه دي نو دلته دا وښودله چې دا مساوات تحقق نه مومي مننه لیدونکو که چیرې دا ویډیو هر چا لیدلی وي تر اخره پورې هیر مو نشي چې زما چینل ته سبسکریپشن وکړئ مننه